بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د درسونو په لړ کې نن ورځ بیا هم د څلورم څپر کې د تمرین حل درېیمه غونډې ته ځو چې سره ګډ کار وکړو. موږ البته تېره غونډه کې تر 14مې پوښتنې کار کړی و. اوس به د 18مې پوښتنې ته لاړ شو. ګرانو زده کوونکو تېر ځلې موږ په 14مه پوښتنه کې دا ځلې کار کړی و چې یو عدد موږ ته راکړی شوی و چې په دقیقه درجه دقیقه او ثانیه باندې و چې دا اشعار ډول ته تبدیل کړه چې موږ تاسو دپاره هغه اشعار ډول تبدیل کړه. اوس دا ځل داسې پوښتنه ورکړې چې داسې اشعاري عدد راکړی شوی څنګه کولی شو موږ هغه تبدیل د درجې دقیقې او ثانیې ته کړو. ګرانو زده کوونکو دا ساده دی، تاسو په خپله مخ ته وړلی شئ. راځو د دې نه وروسته 18مې پوښتنې ته. 18مه پوښتنه دا ډول راکړی شوی دی که ساین دا ډول ولرو مثلثاتي نسبت دی منفي پای پر دریو. د مثلثاتي نسبت د دې لاسته راوړئ. ګرانو زده کوونکو چې زاویه زموږ منفي دی موږ کولی شو دا ډول لیکو چې منفي ساین دی پای پر دریو. د پای پر دریو چې شپېته درجې ده، شپېته درجې موږ لاسته راوړی و هغه وخت کې چې جذر 3 پر 2 و. نو ویلی شم چې جذر د 3 پر 2 سره. بله زاویه هم همدا ډول ورکړې، تانجان دی او کوتانجان دی د دې حاصل لپاره. نو که چېرته موږ وغواړو لاسته راوړو نو تانجانت وایي داسې یو زاویه ورکړې. ګرانو زده کوونکو زموږ زاویه دی 3 پای پر 4. 3 پای پر 4. تانجان د داسې زاویې لاسته راوړی چې څنګه کولی شو لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو زه دا داسې نشم لیکلی، ولیکم چې تانجان دی پای مثبت ګرانو زده کوونکو دا 4 دی منفي کم منفي 3 پای پر 2 پای پر 4 2 پای پر 4. آیا داسې لیکلی سم؟ کله چې دا واخلم دا رقم تجزیه کم چې پای او منفي پای پر 4 سره حاصل به زمونږ او بخی مثبت پای پر 4 سره شي منفي چې دا کله حاصلوم نو مخرج مشترک ونیسم بېرته ماته حاصل راسي. نو موږ لرل که چېرته دا رقم موږ ولرو نو هغه اضافي زاویه چې په بله روبه کې موږ قرار لري هغه تانجانت نیسو. نو تانجانت دی منفي پای پر 4 وبخئ پای پر 4 سره. د دې حاصل د لاسته راوړلو لپاره موږ څنګه کولی شو راوړو. نو پای پر 4 15 درجې زاویه دی. نو موږ کولی شو هغه داسې ولیکو چې د 15 درجې زموږ مساوي کېږي د ساین او کوساین له مخې هم لاسته راوړو. منفي موږ یو کېږي نو تانجانت یې منفي یو بل خپله ځانه سره دغه ځای کې موږ منفي دی د مخرج زاویه زموږ منفي دی نو بنا موږ منفي هم لیکلی شو. بله زاویه هم ورکړې کوتانجانت هغه تاسو کار وکوئ. لاړ به شو چې بله پوښتنه زموږ څه دی. زموږ بله پوښتنه 19مه دی. یو انتروال ورکړل شوی دی په هغه کې په کوم قیمت سره د ساین د تیتا مسایل یو سره کېږي. دا ډول یو انتروال ورکړل شوی دی. انتروال زموږ دی ګرانو زده کوونکو منفي 2 پای او همدارنګه بله برخه یې زموږ راکړل شوي 2 پای سره. په دې انتروال کې د ساین د تیتا مساوي یو قیمت پیدا کړلی شي. دا انتروال چې موږ لرو د تیتا قیمت مثبت یو شي. نو ګرانو زده کوونکو راځو داسې لیکلی شو که نه ساین دی کومې زاویې زموږ هغه کېږي منفي 3 پای پر 2 سره یو چې دا مساوي کېږي ساین د پای پر 2 سره هم زموږ همدا قیمت راځي پای پر 2 سره هم. البته دا موږ مخکې هم لاسته راوړو چې دې قیمتونه دواړه البته مساوي یو سره دي. که زه د مثلثاتي دایره رسم کړم نو دې ځای کې یو زموږ ساین دې ځای کې چې 0 او 1 دی او همدارنګه ګرانو زده کوونکو منفي البته که چېرته موږ وغواړو زاویه زموږ منفي قرار ونیسي 3 پای پر 2 دې ځای کې هم زموږ مساوي د چی سره کېږي که زاویه منفي قرار ونیسي نو زموږ قیمت به یو راوځي. راځو بلې پوښتنې ته ګرانو زده کوونکو. شلمه په وبخئ ګرانو زده کوونکو
شلمه پوښتنه هم همدا ډول یو انتروال ورکړل شوی دی تانجانت تیتا پیدا کړئ چې هغه تاسو کولی شئ پیدا کړلی شئ د هغه مجانبونه وایي تاسو وګورئ. زه به درته هڅه وکوم چې د همدغه برخه کې تاسو ته کار وکوم. داسې یو انتروال بیا ورکړ شوی -2 پای پر -2 پای او 2 پای. د دې انتروال په منځ کې تاسو وګورئ عمودي مجانب لري که نه، کوم مثلثاتي نسبت تانجان تیتا عمودي مجانب پیدا کړي په کومه برخه کې دی. موږ البته تانجان داسې هم معرفي کوو، تانجان د تیتا ساین پر کوساین د تیتا سره. دا هم تعریف له ځانه سره لرو. یو ساده موضوع دا دی چې موږ که ووایو مخرج دی چې په هر قیمت صفر کیږي، هر قیمت صفر شو عمودي مجانب دی په تانجان کې البته ګرانه. نو موږ هسې دی کوساین په کومه قیمتونو صفر کیږي، موږ یې ویلی سو یو قیمت زموږ پای پر 2 دی. له دې نه یې خواته تاسو تللی سئ چې وایي 3 پای پر 2. که دې خواته راسو -3 پای پر 2 هم ویلی سو. ګرانو زده کوونکو په همدې شکل سره ادامه ورکولی شي تر څو ټول عمودي مجانبونه لاسي. د هغه قیمتونه چې کوساین زموږ صفر کیږي او حاصل زموږ راوځي چې دی به کولی سو ووایو چې عمودي مجانب یې دا دی. بله پوښتنه 21مه پوښتنې ته ګرانو زده کوونکو راځو. 11مه پوښتنه زموږ 21مه په لاندې کومو یو اړیکه سمه دی، البته څو اړیکې ورکړي چې کوم یو وایي سمه دی. لومړی اړیکه زموږ دا ډول دی، ساین دی داسې وایي ساین دی -x زاویې چې دا مسایل -x سره ساین سره x سره لیکلی سو، یعنې -x دا داسې لیکلی سو -ساین د x سره. بله موږ ته راکړل شوي وي دا ډول کوساین دی -x چې دا زموږ مساوي کیږي ګرانو زده کوونکو چې کله دا منفي وي نو موږ ویلی سو منفي کوساین د x سره. درېیمه هم موږ ته راکړل شوي وي، درېیمه زاویه تانجان دی -x زموږ مساوي له چی سره کیږي، دا البته تاسو دپاره درکړي منفي تانجان د x سره. دې درې واړه کې رابطو کې وګورئ زموږ دلته چې کومه رابطه صحیح دی هغه زموږ د سوال له مخې د سی ځواب زموږ صحیح دی. سی ځواب څه ویلي چې اوله رابطه او زموږ درېیمه رابطه درست دی. نو بناً موږ ویلی سی ځواب زموږ درست دی. راځو ګرانو زده کوونکو 22مې پوښتنې ته چې زموږ څخه 22مه پوښتنه څه ځواب غواړي. د کوساین د 40 پای پر 2 ځواب باید تاسو پیدا کړئ. زه به د یو برخه کار وکوم. کوساین د 40 پای پر 2 د دې زاویې قیمت پیدا کړئ چې تاسو څنګه وایي کولی شئ قیمت پیدا کړلی شئ. ګرانو زده کوونکو که چېرته زه دې ته ادامه ورکړم داسې ولیکم چې کوساین د 11 ضرب د 2 چې دا موږ ته 22 راکړي جمع داسې یو پاتې قیمتونه چې دا موږ ته 22 راکړي او هغلته 22 ضرب د دې وکړو چې موږ ته 40 راکړي 3 پای پر 2 بشي انشاءالله. د دې حاصل مجموعه مساوي له دې سره کیږي. نو موږ پر اساس چې تېر درسونو کې لوستلي وو نو موږ د دغه زاویې چې 3 پای پر 2 د باقي مانده هغه باندې کار کوو. 3 پای پر 2 قیمت زموږ مساوي له چی سره دی؟ مخکې مې هم تاسو ته لاسته راوړو مساوي له 0 سره دی. ګرانو زده کوونکو پاتې برخې چې نوره دی د دغه جزونه تاسو کار کولی شئ انشاءالله. راځو 23مې پوښتنه ته داسې زاویه پیدا کړئ چې که د ګراد په حساب له مقدار 23 واحده کم کړو د زاویې مقدار په درجه لاسته راشي. راځو وګورو چې دا 23 درجې څه دی. که د ګراد له مخې نه موږ ولرو واحده کم کړو البته وایو موږ دا لرو لس پر 9 له دیو څخه موږ 23 دی البته دا درجه دی منفي 23 تفریق کو او حاصل زموږ څه شي دی سي دا ولرو. نو دې ځای کې موږ کولی سو پیدا کړو نو داسې لیکلی سم که نه چې لس دی پر 9 منفي دی مساوي له 23 سره. که دلته زه مجموعاً مخرج مشترک ونیسم 9 لس دی منفي 9 دی سره 23. اوس راځو دلته حاصل به زموږ څه سي دی به سي دی پر 9 مساوي له 23 سره.
اوس راځم ډي پیدا کوم. نو که ډي پیدا کوم نهه هغلته ضربوم چې نهه ضرب شي زموږ به څو شي 3 9 28 او 2 9 18 18 او 2 به زموږ څو شي 18 او 2 زموږ به شل شي. دې حاصل موږ دلته لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو 200 زموږ درجه شوله چې لاسته مو راوړه. اوس 200 جمع درویست دا به زموږ مساوي له چه سره شي؟ نو دا به زموږ حاصل له درویشت ګراده سره شي چې دا موږ لره. دی له موږ څخه غوښتي وو نو حاصل به په دغه رقم سره لاسته راشي. د دې دواړه جمع ګراد مساوي له درویشت ګراده سره شي. ګرانو زده کوونکو راځو څلېرویشتمې پوښتنې ته چې څلېرویشتمه پوښتنه زموږ څخه څه کوي؟ موږ څلېرویشتمه پوښتنه دا ډول لرو. د دریو زاویو مجمع 240 ګراده دی. که لومړۍ زاویه 40 ګراده دویمه 3 پر پای پر 4 رادیانه وي نو د درېیمې زاویې څو درجې کیږي؟ داسې یوه پوښتنه لري که د دریو زاویو مجمع مساوي له 240 سره سره 240 درجه. لومړۍ زاویه زموږ مساوي له قیمت له څو سره وي 40 ګراده او دویمه موږ ته راکړل شي 3 پای پر 4 رادیانه سره. نو تاسو باید د درېیمې زاویې پیدا کړئ چې زموږ مثلا د لومړۍ زاویه د دویمه وي او دا زموږ د درېیمه زاویې دا پیدا کړئ چې په درجې اساس باندې ډیګري به څومره راشي. راځو د دې حاصل دپاره که موږ ولرو 40 درجې موږ لرو د دې سره 9 پر 10 که ولیکو د درجې پر اساس موږ کولی شو. البته درې واړه زاویې موږ سره جمع کوو. 9 پر 10 لرو راځو چې رادیان ته یې واړو نو جمع 3 پای پر 2 3 پای پر 4 3 پای پر 4 موږ لرو 3 پای پر 4 نو که چېرته موږ دا غواړو نو 180 پر پای لیکلی شو. نو بله زاویه چې زموږ دی هغه نامعلومه ده چې په ایکس سره یې وښیو ایکس درجې دا مساوي له څو سره شي 180 درجې سره. نو ګرانو زده کوونکو که دلته اختصار ومومي نو 4 9 8 10 پسې جمع که پای له پای سره اختصار کو یو 4 4 ولیکو او یا داسې 4 4 14 دوه حاصل 5 45 درجې ضرب دی 3 سره دا بیا ضرب کو x درجه او مساوي ده له 180 درجې سره. انشاءالله چې اختصار به غلط نه وي. 1 4 4 4 4 14 دوه زموږ حاصل شل به شي شل به زموږ 5 څلوره شل شي. نو درې زموږ دلته حاصل ضرب یې کړو 10 جمع 5 3 15 3 څلوره شل شل یو 21 جمع x مربع مساوي له څو سره 180 درجې سره. راځو ګرانو زده کوونکو چې دې حاصل لاسته راوړو چې څو راوځي قیمت یې 200 وبخښئ په ډېره بښنې سره ګرانو زده کوونکو موږ ته یو څه راکړل شوي 200 ګراده دې مساوي و موږ 200 درجې ته تبدیلوو. نو څه کوو 240 ضرب د څو چې تر څو موږ دا درجې ته تبدیله کړو نو درجې 9 پر 10 لکه دې ډول سره لیکو 9 پر 10 سره نو 240 ضرب د 9 پر 10 د دې مخرج هم لیکو 240 دلته کې اختصار ومو یو لاس به لاړ شي نو 40 ضرب د 9 به موږ دقیق قیمتونه دلته لرو د ګراد له مخې نه. نو که دلته دا ضرب کړم نو ضرب حاصل به زموږ 4 او 2 9 18 زمونږ 3 به څو شي 21 انشاءالله همدا قیمت به راځي. اوس راځو د دې خواته موږ x قیمت لرو x درجې له لحاظه x زمونږ مساوي کیږي 214 دلته لرو دې سره جمع کوو یا مثلا دلته لیکم -10 جمع 215 که زه دلته ولیکم 214 دوی سره جمع کو البته اول کې پیل کې 6 جمع 15 زمونږ 11 1 جمع 3 4 4 1 15 2
اوس به سره تفریق کو. تفریق حاصل څه ډول راځي؟ که چېرته وګورو زموږ عدد دا لوی دی نو موږ لیکلی سو چې 11 نه شپږ لاړ شي زموږ قیمت به پاتې سي 15. له 4 نه یو لاړ شي زموږ به 3 قیمت پاتې سي، دا هم 15 ته راشي. انشاءالله چې زموږ ځواب به همدا وي. وبخښئ 45 اشتباه مې کړه. زموږ لاسته راوړلې زاویه به زموږ 45 درجې سي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، ځو 25مې پوښتنې ته. داسې یو زاویه ورکړل شوې چې 4115 زاویې مثلثاتي نسبتونه یې باید تاسو لاسته راوړئ. څنګه کولی سو مثلثاتي نسبتونه یې لاسته راوړو؟ یو څه کار به وکړو، بیا به بلې پوښتنې ته لاړ شو. موږ نه داسې پوښتنه شوې چې د داسې 4115 درجې زاویه مثلثاتي ساین د لاسته راوړو، بیا تاسو نور هم کولی شئ لاسته راوړئ. دا د دې لپاره چې موږ د دې زاویې لاسته راوړو موږ لازم ګڼو چې دا باید تجزیه سي. کله چې موږ دا تجزیه کوو نو دا داسې لیکلی سو که نه، ساین دی 11 ما چې کوم محاسبه کړې تاسو هم کولی شئ محاسبه یې کړئ. البته 360 کې ضرب کړو نو دا به 11 دورانه وکړي چې په دې کې ضرب کړو تر څو حاصل زموږ پاتې شي. جمع 225. د دې زاویې د لاسته راوړلو لپاره نو ساین موږ د کومې قیمت پیدا کړو؟ 225 درجه. اوس راځو د دې لپاره چې نور هم ساده شي لازم ګڼو چې دا باید تجزیه کړو. آیا زه دا داسې لیکلی شم که نه؟ ساین دی 180 درجې، پاتې قیمت به زموږ څو وي چې 180 ځینې قیمت کړو؟ 45 درجې. 45 درجې. اوس راځو ساین د 45 درجو موږ پیدا کړو، ځکه د دې زاویې باقیمانده موږ هغه کاروو. 45 درجه موږ لاسته راوړی و ګرانو زده کوونکو چې هغه که چېرته 180 شي نو د درېیمه روبه کې قرار لري نو هغه نه منفي څه به راشي؟ ساین دی 45 درجه چې زموږ په جذر 2/2 قیمت راځي، منفي جذر 2/2 سره درېیمه روبه کې قرار لري نو بنا موږ جذر 2/2 لیکلی سو. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د دې غونډې موضوعات چې د تمرین حل و چې موږ ګډ سره کار وکړو. موږ وتوانېدلو په دې غونډه کې تر 25مې پوښتنې کار وکړو. تر بیا ښې چارې او لوی بښونکی خدای مو سپارم.